که نر دی که ښځه ده او که لوی دی که کوچنی دی دوه څیزونه غواړي بس عموما لویو څیزونو کې یو دا غواړي چې څومره خوښي او څومره شي دي په دنیا کې هغه دې ما ته راورسېږي یو په دې کې نو ډېرې خبرې رالې او بل چې څومره بدۍ دي د دې څخه زما دفع وځي یعنې هغه دې ما ته را نسي او را ټچ دې نسي زما سره دغه دوه څیزونه غواړي نو هغه یو څیز الله وعده ورسره کوي چې څه غواړې زه در کوم درته رزق غواړي اولاد غواړي او جنت غواړي د زندگی او د دنیا خوشي غواړي هر څه غواړي زه در کوم درته او دویم څیز هم در کوم درته چې کوم مصائب او تکالیف ستا په ذهن کې دي او کوم چې تا ته متوجه دي ته دعا وغواړه هغه زه ستانه لرې کوم ختمومه غورځومې درنه دریم الله تعالی انعام در باندې کوي وادخرت عندي لك ما هو افضل منه کوم شی چې تا غوښته ده په دنیا کې مشته خو نه په پوهیږو خدایا فلانی شی راکې فلانی شی راکې فلانی تر هغه څه شی وي زموږ تاسو ذهنو کې نه وي الله تعالی وایي تر هغه څه چې تا په دنیا کې غوښته دي تر هغه بهترین او ښه شی زه په آخرت کې ستا دپاره ذخیره ساتم دا دریم انعام چې کله ورځ د قیامت کې انسانان راوستل سي میزان د تله ودرول سي د هر انسان اعمالنامه پکې وتلل سي د لمانځه د روژې د صدقې د حج بیا اهل بلا والا راوستل سي یعنی هغه کسان چې پر هغوی باندې مصیبتونه تکالیف راغلي حدیث کې راځي فلا ينسب لهم الميزان د دې اهل بلاو د پاره ترازو نسته ترازو نه درول کیږي څومره لوی خبره ده ترازو د اهل بلاو د پاره بالکل نه درول کیږي یعنی موږ تاسو خو وایو چې عملنامه د ترازو د تلل کیږي عمل لیکن کم خلک چې په مصائب او تکالیفو کې دي هغه د پاره ترازو نسته یو دویم ولا ينشر لهم الديوان ستا د زندگی چې تا څه کړي کدي خیر کړي کدي شر کړي لیکلي درپسې لیکلي په ورځ د قیامت کې دا درته وغوړول سي چې وایا لیکن اهل بلاو مصیبتونو والا چې مسلمان وي موحد وي د رسول الله په رسالت ایمان لري هغه ته اعمالنامه نه غوړول کیږي بلکې څه ورته ویل کیږي چې زه جنت ته ورځه ويصب عليه الاجر صبا كما يصب عليهم البلاء په دنیا کې لکه په دوی چې څومره تکالیف را نازل سوي وه په آخرت کې پر دغه انسان باندې دغسې اجر او دغسې ثواب را نازلیږي فيود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون مما يذهب به أهل البلاء من الثواب اے په دنیا کې کوم خلق الله تعالی عافیت ورکړي بعضی خلق د سیمي دنیا کې الله تعالی شجون ورکړي په دنیا کې نه تکلیفونه لري لج لري ډیر نه مالم لري دولت هم لري شسړې د آخرت کې مرته جنت ملاويږي او کوکنج دی او کوټه موټه جنت ورکي دا اهل عافیت والا دي حکم خلق چې په دنیا کې په مصائب او تکلیفونو باندې تیر سوي هغه ته چې څومره نعمتونه څومره ثوابونه څومره اجرونه ورکول کیږي دا اهل عافیت والا چې په دنیا کې په دوی تکلیفونه نه دي تیر سوي دا خواهش کوي وای خدای پاک کش کې په دنیا کې زموږ جسدونه زموږ جسمونه په قینچیو باندې کاټ سوی وای موږ ته دا ډیره خوښه وه چې موږ ته هم دغسې اجرونه او دغسې ثوابونه میلاو سوی وای لکه د اهل بلاو ته چې میلاویږي په قینچیو باندې چې زموږ بدنونه کاټ سوی وای فذلك قوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دا هغه آیت شریف مصداق دی چې الله تعالی پر اجر او ثواب د هغو انسانانو ورکوي کوم انسانان چې صبر کوي پر مصائب یو عجیب حکایت علماو ذکر کړی علامه سمرقندی بستان العارفین 55 نمبر صفحه کې وایي دوه کسانو یو کافر او یو مسلمانو تلی ښکار یې کاوه د ماهی کافر انسان چې بکله دریاب ته ولاړی خپل زلګی بولی کسیش بولی هغه د مایانو د نیولو د پاره چې دوی چې جالي غوندې یو شی ده هغه کسونه چې اچول په دغه ټیم کې د خپل خدایانو نمونه اخیستل دا د بوتانو نمونه اخیستل چې دا کسونه به واچول په کسونه کې به ماهی ډک سو بالکل راو به ویستی
کور ته به یوړې ډېر به خوشحاله و. مسلمان غریب کسونه چې به واچول په دریاب کې د الله جل جلاله نوم به واخیسته چې وهل به یو دانه بم نه راوختې د هغه به ولاړه. یو ورځ ډېر په تشویش کې سو تر مازدیګره پورې اخته دی د لمر ډوبېدو ټیم را نږدې دی چې کڅوړه یې واچول یو کوچنک ماهی د ده په کڅوړه کې رابند سو. دی ډېر خوشحال سو چې یاره مخکې خو شیله نه اوس خو ښه ده یو کڅوړه خو یو کوچنک ماهی خو م پیدا کړ. هغه چې راکش کې هغه داسې اضطراب وکړي جنبش ته ماهی جنبش لري غورځي دې خواس واخواسو کړپ بیرته دریاب ته ولوېدی. نو چې دریاب ته ولوېدی دی ډېر په مشکل باندې سو ډېر حاجي حیران سو. مؤمن هم رالی کافر هم رالی. کافر کور ته راځي زالګۍ ډکه ده د مایانو شپه هم ډکه خوراک کوي. هغه مسلمان چې راځي هغه خالی ده هېڅ شی نسته ورسره. دا مؤمن چې کوم ملکه ده دا اسمانو ته پورته سو الله جل جلاله ولیده چې دا ملک او دا فرشته ډېر په تعصف کې ده. فرشتي خو هم داسې دي چې هغوی ته الله تعالی چې څه علم ورکړي دي هغه دوی سره یي نور اخواته علم نه لري. یوازې الله تعالی علم دی چې هغه کلي د محیط د په ټولو اشیاو د کانو د ما یکون علم د الله سره دی. د الله تعالی سما سوا د بل چا سره داسې علم نسته. هغه پریشان سو چې الله پاکه دا ستا نوم یادوي او بیا کڅوړه غورځوي یو شی نه ورته راوځي او هغه د کافرانو د بتانو نومونه اخلي او هغه ډک ډکي. الله تعالی دغه اسمان ته وغوښته و الهام ورته وکړي دا د مؤمن فرشته اسمان ته وغوښتي. په اسمانو کې ورته جنت ښکاره سو او د هغه مؤمن چې کله ماهی نیسي او د ده په کڅوړه کې شی نه راځي د هغه بنګله یې ولیده د هغه ماڼۍ یې ولیده په جنت کې. نو بیا یې ورته ویل چې دا هغه ستا د مؤمن بنګله ده چې ته پکې ته مقرر یې په لیکلو د اعمالو باندې دا د هغه بلډینګ دی. هغه د سرو زرو د خښتو څخه جوړ بهترین ښایسته منزل ده. او دی هم حیران سو باره ویل چې ما والله ما یزره ما اصابه بعد ان يسير الى هذا. هغه ملک او هغه فرشته قسم خوري وای د الله په ذات مې قسم چې کله دا بنگله د دغه مؤمن مسلمان په نصیب کې په دنیا کې چې څومره مصیبتونه ورته راسي لا هم کم دي چې څومره مصیبتونه راسي وليلتقي الله تعالی اجر ثواب ورته لیکلی نه. او بیا چې کله د کافر هغه چې مایان نه نیول او ډک ډک بو هغه کله وکته د هغه ځای په جهنم په اور کې وای والله ما یغني عنه ما اصاب من الدنيا بعد ان يسير الى هذا. وای دغه ځای ته چې دغه کافر راځي نو چې ټول دنیا د سره دی به هیڅ کله غنا و نه مومي غنا باندې کې پیدا موړ بنسي هیڅ کله د ځای هغه جهنم.